د افغانستان مشرانو جرګه وایي غوره د هغه سیاسون چې د شخصي عقدو له مخې د مختلفو حکومتونو د رامنځته کېدو غږونه پورته کوي په هوش راشي، له خیالي طرحو او غوښتنو تیر او د شته ستونزو د حل په موخه لاس په کار شي. د یادې جرګې مشر د سنا مجلس عمومي ناستې ته وویل د هغو څیرو خلاف چې خپل او د خپلو اقاربو د ګټو لپاره هڅې کوي، له هغې طرحې ملاتړ کوي چې پکې د نظام، هیواد او خلکو سلامت او یووالی نغښتی وي. زما دو پیغام دی. یو پیغام دا ده چې یو د دوستانو ته پیغام دا ده چې راځئ د ملک د خیر لپاره د احساساتو نه تیر شو، معقول او هغه طرحې او پیشنهادونه چې د افغانستان او د ولس په خیر یې هغې ته غوږ ونیسو. که رښتیا هم هدف په دې ملک کې د بدلون وي او چوکاټ او نظام ساتل په دې ملک کې د بدلون وي، خو څوک چې په راز د نظام کې د هغه ته وایي راځه 6 میاشتې بعد انتخابات کوو، 3 میاشتې بعد انتخابات کوو. زه بالکل په انتخاباتو کې سره اشتراک نه کوم. د انتخاباتو نظارت دې خپله وکړي، نړیواله ټولنه دې وکړي. صرف غواړم د انتخاباتو د لارې نه د انتقال د قدرت ترسره شي، ټوپک او زور او د کوتک د لارې نه ترسره کېږي. د دې نه بهتره لار څه ده؟ هر خور ورور او هر سپین ږیری ولسي خلک یو که چېرته د دلته منډه ناست وی ویلی چې نه بس تر څو چې زما وخت پوره شوی نه او زه انتخابات نه منم، نو بیا به موږ او تاسو ویلي وای چې یاره شاید دې کې څه کومه خبره وي د صلح د معانې لپاره، د صلح د بربادۍ لپاره څه کومه خبره وي. تر دې وړاندې د حکومت نورو لوړ پوړو چارواکو هم ویلي چې د واک خلا رامنځته کول ملي خیانت او د نه منلو کار دی چې افغانانو یو ځل په 90مو کلونو کې د نظام نشتون تجربه کړی. د چارو یو شمېر کارپوهان د نظام د پایښت په اړه د مشرانو جرګې د وروستیو څرګندونو ستاینه کوي او وایي د ترکیې ناستې پر مهال باید د پخواني او اوسني حکومت چارواکي او سیاسون د افغانستان اسلامي جمهوري دولت له طرحې څخه ملاتړ وکړي. دغه کوم شته سیاسون چې دي چې د دولت پښې وي، دوی د اول نه لکه د دوی دغه شروع یا د دوی میدان ته راوتل دي دولت یا د هغه وخت دولتونو په پښو ویلو باندې شروع شوي دي، او په اوس وخت کې دغه خلک کوم سیاسون چې د پخوا نه د دوی هغه سابقه تاریخ که وګورو د هیڅ دولت سره دوی یعنې همغږه نه دي پاتې شوي او په هیڅ وخت کې دوی د چارو د یو شمېر نورو کارپوهان بیا د یو شمېر سیاسونو پر کړنو انتقاد کوي چې د جمهوریت او دیموکراسۍ څخه په ګټنې یې نوم، شهرت او سرمایه پیدا کړي، خو د حالاتو د بدلون سره اوس د طالب او د نظام دښمنانو دریځ تقویه کوي. د دوی په وینا عدلي او قضایي ارګانونه باید داسې سیاسونو سره قانوني چلند وکړي چې په حساسو حالاتو کې د نظام ضد څرګندونې کوي. د مشرانو د جرګې د رئیس د څرګندونو ملاتړ کوو. هغه سیاسي مشران چې د نظام ضد څرګندونې کوي باید تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغانانو د نظام او جمهوریت په ملاتړ لیکنې کړي او د سولې لپاره د ولسمشر غني له انعطاف څخه یادونه کړې. دوی لیکلي افغانان به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په زور پرې حکومت وکړي او یو شمېر سیاسون دي د خپلو شخصي ګټو لپاره په حکومت فشار نه زیاتوي. د افغانستان د سولې پروسې چارې په داسې مهال تیزی شوي چې امریکایي چارواکو ویلي د طالبانو د هوکړې سره سم د مې په اوله خپل ځواکونه له افغانستان څخه نشي ویستلی.